سندره واورېده زړه مې تور شو. کومه سندره عبدالرحمن؟ خدای دې هیلو نه ټیک ټاک کې هلو پسې لندېږي د بل چا به نشي زبده همدرده هغه سندره ها ښه ده. دا چې وخت کې هغه وخت کې چې نوی هغه هم دوستانو کړې وه بیا فکر کوم عبدالرحمن په کوم هغه کې کړې وه همداسې چې و سلام علیکم هغه وخت کې مو ډېر نه پېژندو اوس مو ډېره بېرته ښایسته ویله هغه سندره مې ولیده توپه کوم دا فکر کوم دوبۍ کې کوم هغه و کنسرت و پیر محمد ویله پروګرام و اجمان کې و نه پوهېږم چېرته و بیا دوی یلې هغه وخت کې موږ دومره ورسره صحیح اشنا هم نه وو اما ډېره ښکلې تحفه وه نو ډېره ښکلې ما په نظریه لیدی که نه هغه ښکلې ویله مې ولیده بیا یې هیلو په جومات کې جګ قد غوندې بدن جګه پوزه ځونې مور مشه خو متاسفانه قاچاقبر یم اوخو ودې یې لیده په جومات کې قد یم جګ دی پیزه جګ دی ځونې هم ښکلې ځونې دی مور هم مشر زوی دی لکه چې خو قاچاقبر یې دروغ یې ایلو دی او ویدو یې دا وړکې وړکې سترګې دي یو رقم ته کنې زړه مې په وی راغلی و بیخي لکه یو څېره یې داسې چینایانو ته ستوي جاپانیانو غوندې وایي خو دغه د مسکا داسې خبره وکړه کنې زړه مې لږ دې راغلی و تاو شو ویدو کې یو چیک وکړی پیرس نمونه منصور خانه په خیر راغلی بس شه خو لاړو وړکې تا چانس وسو کنې دا دی دا اسلام که څومره درته تعریف وکړه دا اسلام دومره غاړ غوږونه لري چې بیخي هیلو یو واری ماست باری باندې سره پوهېږي کړه ریبری چشته خواستگاری هیلو جیگرک مننه جان افغان هر کشي ته باشي عادله څنګه یې ښې هیلو زه عکسونه درلیږم د یاسر عکسونه درلیږي یاسر سلام علیکم عمران په خیر راغلی وایي د موبایل چارج یو خو تاسې ټول ورځ بې چارج یې ته څه کوئ تاسې گیم کوئ نه بس چې چارج مې نه دی کړی هیلو نازیه څنګه یې مننه کوم مسکا لایف سخت په مخ روان دی ښه دی که نه لکه ګردید ګردید په څه ټکه نه هغه دی عبدالرحمن راغی الله عزیز تhank you مننه عبدالرحمن بیخي نشته شین تیتو یم سلامونه علیکم عزیزه ډېره مننه هله عبدالرحمن هغه ورځ ویل وایي لایف ته جګه شه زمری درلیږم هله عبدالرحمن راولېږه ایلو ته زمری ولکه خامکه ماته لکه ګردید عزیزه علیکم سلامونه په خیر راغلی کمنټ وکړم کومنټ وکم نه یې وایي دغه د دواړو مو وایي هیلو سلامونه وعلیکم سلام دریسو طرفه زه ته خلم هیلو هغه بل هلک مې درته لیونی کو ښه دې وکړل ګپ مې که ښه مننه کوم هغه ځان یې جلکۍ جوړ کړی او پرون درې هلکانو ته ګپ ورکړی داسې خوشحاله وړي عزیزه اورید ونه ولیک عزیز سره مې کار و عزیزه لانجه خلاص شو بروخان مړه غیر اشاره کړې وه هیلو سخت یې وکنځله څوک یې ښځو سره کار لري داسې ځوانان دي کوینکو کو هغه خو هلکانو باندې وسه نه رسېږي مجبوره جنکیانو باندې زړه یخ کړي هیلو چېرته وتښتېدې چېرته سلامونه راغلي دي شرم وکړئ تاسو پوښتنې کې مجرد ګرځم جنو هیلو غږ لوی د کمپل لاندې راوځي اوس صحیح شو اوس چېرته تللی الله ته به مې د دومره انسانیت وکړي نو لږ چای څښې خو راوړې هیلو داسې د اواز راته لکه تشناب چپ شه ته هم وې نه ما خو کنځا نه ویل کړم په قانون کې هم کنځلې نشته هیلو څنګه منګه چال ده شکر خیر ای د عزیز چې دی لکه لیونی یو ور پیدا شي بیا وتښتي خدای دی مړ کړي کرم وکړئ انځر ګل داسې ده د اکاونټ زه ساتم آفرین شه بیا امنیت ونسه شرم کوی دی له ته خو مړ شي مسکا زمری درولېږم نه کېنه مسکا نه زمری پرېږده شرم په نوم څه شرم په نوم لږ غیرت وکړو یاره زه خو نه شرم لرم نه غیرت که تاسې لرو یې وکړو زه خو نه لرم ټیک ټاک ته تلم کوزده غواړي مجرد بې غیرتي ورځ وه مجردانو مشرکه کوزدې نه کوي خلکو ته خلک یې تلوا کړل ته کوزدې پې کوي دلته زما غوا دی نیا هغه مردار شوی دی څوک مردار شوی دی خدای دې تا مرداره کړي تا ښایي اعلی کسه څه درته څوک یې عادل درته یې عادل لاړې میوټ سي ته خیرې مه الله کوه دې تباه شي ټول مجرده ګرځي ته خیرې کوې
لوګری هم دقت طلاق کېږي لوګري طلاق په سخت نه اوسېږي نه متشم نه در کړی طلاق زه ټیک ټاک جنکو سره لین نه لرم مو ته به ولې طلاق راکوي زه په ټیک ټاک جنکو باندې اعتبار نه لري پوهېږي بې وفا دي ټول مونږ ته پته ده که نه آفرین تو چېرته غلط دې نه کړي لوګری به نه 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 زه خدای کې غلط سم دې باره کې جنکو باره کې زه نه غلطېږم ته خو زما لړمون یې هلو یا سره وایي ته یې ما لړمون یې خدای دې ما ووایي چې د زه بابا په څوک عاشق هم شي الله په ساله مننه کوم دا خو ماني ډالر وصال ته هم دې نه وصال د مجرده که بیا هم خدمت کوي بې ونه یې مسالات ماوس مجرده شو طلاق شو دا ښه دی ټول مجرد دي باید هغه هم مجرد سي خدای کې ولاکه یو مجرد وي ټول ښځې لري درویغ یې ګپه نه ټول طلاقیان دي طلاقیان هم نه دي ټول ښځې لري وطن کې ښځې کېنولي دوی رغولي دي دوبۍ مسافري کې بیا یې چې موږ مجردان یو آفرین وصاله ته شرمېږې چې ته مجرده سوې زه یې نه لرم ته خو باید ویې لرې هیلو انیا هم مجرده دی قرآن ایمان یو میړه زوړ کړی وي که یا یې بل هم درته زوړوي یا داسې مستۍ کې روانه وي خلاص به که مجرده رایباسي درته ټول مجرد وي خدای معنی د مجردي ډېر ښه شی دی ویلې داسې کوي هیلو زه خو شین مجرد یم زموږ تک تورې مجرد یو اور بچې زه تاسو ګپولې زه نور لاړم درنه خدا خدای په من ښه وخت ولري اوکې زه چې ته به 200 نور کارونه لري بل ځای کې خبر واخله امنیت ونیسه ځه په خیر ورسې هیلو جانې پخه وې پخه هیلو بلال وی تچو هلو وربند څه که جنگ سه مالتا نه وربند سوله وشو وربند څه بسو کې سوله وسو بلاک نه بس باسه مخه خو زه دوړه یو بل بلاک نه وباسي دا سوله وشو ته خپل نه چې ما بلاک ما خو نه دی بلاک کړی زه چې څوک دا وخت په قانون وي طالب ګرځي شي شروع السلام علیکم کله په خیر راغلی شکر دې خلا سال د خی مسکان ته څنګه وخت تیری الحمدلله خیرتی دا خپل خیر الله شکر دې شین تاسو مجرد نه زه خو مجرد نه یم ساو که چې ته مجرد شوی لوګری نه جام څنګه لوګری په چا کې نه زه خو مجرد نه یم تر اوسه خلو څنګه ته شکر خایم مسکا لوګری به وڅلور شته ته مزایم شو هلو زه دې شم را شرڅه نه ما سره نه خلو ته خلکو ته خزي کوي وسې حساب دی اول ماته خو خدای ما ویلو چې نه ته لوړې نو ته دوام دورې دې نو بند نه مسکان خدمانه کړی ایونی مو چې غریبانو زحمت او بسره وزونو ته پیدا کړی ترقی ما په سر طلاق شو ولاله کول چې دا مجرد سوی دا خلور دوام دسته من میس حالت صحیح نه دی نه زه دوام دسته مجرد خلاص شي کنه بعد رسیږي بتا دې هیڅ نه کېږي یاره هلو نه مې زړه هلو زړه ویلاله دا خو راکې په حالات کې سړی بعضن ازیان یوي مسکان دغه لګ دی مسکان دغه ټول لکان تبا کړل دا سالک دی که جنې دې صفه وایا څوک هلو کې دغه اعلان نه دا بل دا جلکې ده هلو جانه دسترګه چې دا دوخه او د سترګو حلقانې ټول ورته جلکې ده ته فالو کړای په شخصي کې درته کمنټ نه یم فالو واجل کې دا فالو که په شخصي کې ورته کمنټ وکړه نمبر دی ورکړه مې زوره په ما دې هیڅ نه کېږي هیلو دې مړه شیخ الله شته په مې د وسرښتونی سمړه نشه سلامونه علیکم سلام خدای دې عبدالرحمن درته مړ کې وي عبدالرحمن بیچاره چې کړی چې ماته یو دا و دا جلکې خیره کوي چې دا وسوله خیره مکه وکنه دی نو دا ماته سوپیخ کاری واخلو دا اوس سوپی دی که نه دو جلکې ده دا هغې کوي دا سترګه چې لګولې مونږ چې اصلا مسکا دغه کوم چاته پورنه کوو دا وسات به خدا خو وصال سره بل شپه وصالو دی اول خبر پیدا شو بیا هلو مینا عبدالرحمن چو
هیلو میدان پرېښودل د بې غیرتو سړي کار دی. نه رښتیا یې بې غیرتو خلکو کار دی، خو زه نه پرېږدم. نن خیر د ظاهره لږه مریضه یم، بیا سبا ته ګیم کو. او تا د ژوندي وو ګیمونه خو شته. ولاکه زه زنګ چې زه هم سپین هیلو د خدای ټرک لاندې کې، خدای دې ټیکټر لاندې که غوټ ټایر لاندې شي هغه زیبا. شه هیلو ته هیلو خیرې زما کم غوا دی، ما د غوا. خدای دې ټول مړه کړي سره زما امین. خدای دې تا مړه کړي، ما خو مړه مه کړې، ارمانونه مې زړه کې پاتې دي. والله صوفي نه یم، زه نه یم. هیلو دا میدان به ته خیر هم پرېږدي، قسم یې کې که پرېږدم خان بادر مانې ډېر سختې ورځې تېرې شي، دومره په اسانۍ خو یې نه پرېږدم. والله آفرین تکړه سي هیلو زړګي څنګه یې؟ مننه. هیلو سبا ګیم کوو، سمه ده. اوکې هیلو زړګي څنګه یې؟ مننه کوم، ښه یم. الله د مریضه ده ښه ځان څه زه هم جلۍ یم. دغه ورکې دا جلکېګانې کې راخله چې دغې نکاح وتړو. خو راسه چې وصال سره د نکاح وتړ هیلو رښتیا هم مجردانو ته رښتیا وایي چې هلک کې که جنۍ. نه ولکه تاسو ته رښتیا وایم. هغه د جلکې راغله هیلو نکاح وتړ خپل درد راته یادېږي، خپل درمان راته یادېږي، مینې کیسې مه کوه جانانه پرېږدي. څنګه شرمېدلی دې سره سور ده د جلکې سره خو ډېر بد شور ده. یعنې ښه بې قراره یم، خو خبره د سکون کومه. نن سبا زه ښه عجیبه غوندې ژوندون کومه ساري. هیلو زه شین مجرد یم، زړه دې شین کو. ښه هیلو ښه بدرنګه خو یې 100%. وبخښئ نه دې بخو چېشته دې وبخو راشي دومره ګډوډي دې څه وي. ما ته باید یو جانو پیدا کړي ټیک ټاک کې دا خو زه غږ دې ټیټ شو. صحیح شو نه دا اوس صوفي دی دا ما ته داسې ښکاري. دا صوفي نه ده دا جلکۍ ده دا هیلو د هیلو بله ورځ ما تا سره کار ته چې راغلی وه هغه جلکۍ خدای دې لوستونه مات کړي چې ته یې ویلی یې. ستا په غم به مې ژړل، اوس مې دستور شو، ستا په رنځ مې کړو افسوس، زړه مې رنځور شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نه تا ورکول شو. څه غورې دي و مخلوقه؟ هیڅ خیر خیرت. غورې دا دي چې عکس یې خو لګولی هیلو لږ ورته وکړه بس هیلو چپ شه زه دې نه دې کاکا زه یم. البته دې کوم باغ دی؟ زما کال واخلئ صبر خلي دي. هیلو هغه یاسر راغی چې وایي ښایسته یم ډېر. یاسره ته ما پسې ارمان کول د بې ګټې دی. زه دې اوس بایللی یم او تللی یم. چېرته لاړې خان بادره؟ اسلام چېرته لاړی؟ اسلام شو داول خېله داول درته وایي زما کمین ولې نه وایي ولاکه درته نه ولاکه میره وکړم دا څه وایي څوک یې؟ تاسو زما کومنټونه ول نه ولاکه میړه وکم وایي دا کوم وکم. ای یاسره ته یې کې که وصال ته وکم دا جلکېګن کې افغانه څنګه یې چې وکې چې کونه کا دې وتړو. سلام واخلئ ته مې چې وعلیکم سلام سلامونه وعلیکم. ما نکاح خو له تاسې دواړو سره ده نورې څه عمران ته وکړو چینته دا عمران ته کوو هغه عمران قبوله دې وا قبوله دې دی هیلو دا هغه جلکۍ ده د اسلام په نوم چې دا دغه ورځ هغه شپه عمران ته ایمان جوړ د کړه دا وایي عمران هغه ده دا خو هغه ته ایله بیوي کنه په کمین کې نه ورکې که اوس د یاسر نو بعدې ته غږ ټیټر سي وساله یاسره داسې شه اورم ورته کامره خلاصه کړه هیلو دا بیخي کامره نه خلاصوي. ای ما ګوره یو شی درته ویلي دی ښه څه دي ښه په خلاص یې واورئ چې کامره ده د کامره اوله کې نه خلاصوم چې کله مې خپله خپله وي که بادرنګې څه اګر ته وګوره دغه یم دا خو داسې دی لکه چې
خوښیږي خو څه یو سره ته کمره ما خلاصوه نه یې خوښیږي څه وصال دې خوښیږي کله دې چې چې وصال دې دا خوښیږي. په هغې ورځ دا هغې ورځ باندې بس هغه ته لب یو ویلې عمران ته عمران ته ته عمران ته لب یو ویلې نه عمران چالو کو اخیسته لاړه چې تا وصال سره خاص و وصال په پرایویټ کې وای وصال ته کمنټ کړه اسکا اسلام ته تاسو وصال ته ویو دا اسلام نه دا جلکې د نوم اسلامي خې خبر نه زه نه کوم دا اجازه فامیلی نه هغه لري دا شرمېږي دا پای ته دا وګونه خاورې کوي تا اسلام هغه ته اسلامي چې عمران غواړم دا اسلام خوان خو بلته وي چې اخر کې غټ صوفي نه ده سوپی ویلو سوپی دا نه د څه ومه قیدیر دی لا اسلام اے دا اسلام چې دا کا دا ز پیژنم دا ډیره کا بي بي جلې ده بي جي پیژنم ما دا اوسه پورې نه پیژنده بي بي جی مننه نه ابراهیم نه نه پیژنم عمران سره لا چې ابراهيم سره لاس لایف راغلی ما ته پنځمنټ راکوي خان بادر این غلی شو خان بادر غږ وکړو پښتنو کې چې چاني غږ وکړو هغه جل کې څوک چاته نشي کوي خان بادر غږ ابراهیم اخی لوی زما جانو راغی دا خو یو نه دی کنه دی کومه دی ته جانو تور سره هغه وکړ ریپلای وکړ چې موږ ته جانو پیژنو واجل کې نه هغه خان بادر ته کوره که د سمال واشه وخت د سمال تر کې ولې چین ته یو خو نه دا ابراهيم باندې مې نه اسوه دا خو د سمه تخدیدلې ده دام دی دا زه چا شوم ته غلی کنه ته کندانو کې کې دام دی ته غلط چرته کې نه خپل چای چی نه وای ته کندانو په سلام اکرام خان علیکم سلام دعا ورمې د توي څنګه خې هلو هغه ته ورته چې دوه مې د تپایدو د نو تختې د اوسې کندو په جام ای هغه ورکیا ای چل کې کنه کې څنوم لري څوک کنه چې زړه سندره پلی کوم د سمال نور ته موږ یو پرچا د تګاړه شه اوس دا خیای چې زه ابراهيم سره دا اسلام اوس کله عمران ته لري کله ابراهیم ته هم د اختر ډال له هر څوګي څنګه دا اسلام نه دا په جډیره بل رقم جل کوي د دې اصلي نوم مروه ده و بالکل مروا غټي نه دا د اسلام چې نوم یې خې مروه ده فاميلي جوزه نه لري مارو غاک څوک وای غاک وکړه چې زما غاټه کوم په زور دی کوم کپ وینا کړی خو ریپلای وکړه چې خان بادر سره یاسر سره کې چې ابراهیم ته ما سره ما متا باغ ابراهيم سره هغه وای وس دا ابراهيم خنه ده خپل لري کا یو دی مجردان دی لیس نه هوا تو ښا ابراهيم وته کوزداس ابراهيم و دقیقه مارا یا خسته نه ابراهيم د نسوار دکان جوړو مخه په شریکه و نسوار خرڅ واجل کې دا یاسر خوخ کا عمران خوخ کا دا درې وړه اوس په نمبر کې دی بل څوک دی کوم نور وی طالبانو مشر دی خوخ کړی دی لري شاهاني تذکره غوړ زه هلو په خلی واده سره کما پرینه شو پتا شما وکړه زه دا خون بادر ته وکړه خان بادر ته کو څه اوس وخت کې ځکه نه چا پښتنه کړی چې ته څوک دا اجازه نه لري خون بادر یو ریپلای ورته وکړه مسکا ریپلیس نه غرزه بس د سمال وی کو وشه خان بادر پتا د در مبارک مجاهدون زړه ما پښه مبارکي ورته ورکوي سوال ټول خان بادر مبارکي وی چې څنګه کې ګرم تاسو ګارډ مبارک ګارډ پر ریپلای کارونه ورلېګه ګلان مولان ارچي ورلېګه ته نو د جان په خیر راغلی خدا غل چیته دي ای یاسر هغه ټول غړي غنو شه په غړي وشو شیخ بینو شیخ به بس خان بادر ته مو کړه بس هغه ته صدر ولګي نه که شیخ به دې کار ماته واتساپ نمبر راکړو زما جانو خسته ده بعد ما خان بادر ته وکړه مبارکي کوي ګډ شو شه بس نور وخت نه لري دلولي وته تو شرم ته حیا خوش نه نه ودا یم وته الذي اسرا یاسر افغانه خان بادر مبارک سه
خانواده در مبارک دی بس دا مبارک ټول دې ګډېږو درته. دلته. ګډې الله دې ګډې چې به څوک وخایې نه وي ښه. دا روژې ته وګوره، دا دسمال ته وګوره. پروژه کې د دشمال سندره پکې کړې ده. خو خیر ده، نو مجبوري ده. خو که زه په میدان کې یم نو تاسو غږ ماته نشي. خو ځه سمه ته ګډېږه. خو تا سندره پرې کړې ده نو ته به څه غږ واورې؟ ښیي میدان کې یم ګډېږم. ته شوې ده نو مریض ته مې وایي ډانس داسې چپا چپا سم ته ګډې خو بل چاته